دا هغه اندېښمن افغانان دي چې پاکستاني چارواکو یې سرپناوي ویجاړې کړي او بیرته یې افغانستان ته استوي. د همدې اکتوبر میاشتې تر نیمایي پورې نږدې 100,000 افغان مهاجران په سهراب ګوټ سیمه کې په یوه کمپ کې اوسېدل. د پاکستان چارواکو د دوی د سرپناو تر ویجاړولو وروسته زرګونه کډوال بیرته افغانستان ته استولي دي. ډیری هغه کسان دي چې آن پاکستان یې د زیږون هیواد دی. میرا دادا میرا دادی زما پلار نیکه او نیا ټول دلته وفات شوي دي. اوس دا موضوع پوره سیاسي شوې ده او موږ ته وایي چې موږ ناقانونه افغانان یو. زه د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی یم. 10 تنه راپسې دي چې باید ډوډۍ وخوري. ما هیڅکله افغانستان نه دی لیدلی. د خپل وطن په اړه هیڅ نه پوهیږم. دلته زیږېدلی یم. دلته مې واده کړی دی. 4 ماشومان لرم، یوه لور او 3 زامن. میرا شادی ہوا، میرا تقریباً 4 بچے، ایک بیٹی ہے، 3 بیٹا ہے. ډیری افغانان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په 1990 کال کې پاکستان ته کډه سوي ول او دا کمپونه ټیک هماغه وخت جوړ سوي دي. د سهراب ګوټ کمپ د افغانانو له تر ټولو لوی میشت ځایونو څخه وو. Basically, the Afghan camp. د افغانانو کمپ په 1985 کال کې جوړ شو او تر 30,000 څخه تر 100,000 افغانانو ته یې ځای ورکړی و چې د افغانستان له جګړې وروسته راغلي وو. ډیری یې ناقانونه مهاجر وو. اوس د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې دوی باید بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا تګلاره ډیره واضحه وه. موږ د عملیات په 3 پړاوونو کې پیل کړل او د سیمه ییزو ادارو په مرسته مو وکولی شول چې له 95 سلنه ډیر افغانان بیرته واستوو. With the help of the district administration, we are successful in extraditing more than 95% of the Afghans back to the Afghanistan. پاکستان له هغه وخته چې طالبانو په 2021 کال کې بیرته پر افغانستان واکمن سول، د افغان مهاجرانو د ایستلو فشار زیات کړی دی. خو د دغو فشارونو زیاتوالی هغه مهال لا پسې زور واخیست چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د پولې پر سر نښتې او ترینګلتیاوې ډېرې سوې. د پاکستان حکومت حکم وکړ چې هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري باید ژر تر ژره افغانستان ته ستانه سي. اردر کیا کرے گا، میرا کو پتہ بھی نہیں ہے، میرا پیدائش بھی نه پوهیږم په افغانستان کې به څه وکړم. هر څه مې له استوګنځي نیولې تر ښوونیزو اسنادو پورې د پاکستان دي. د افغانستان په اړه په هیڅ نه پوهیږم. زموږ مشران هم دلته مړه شوي دي. که طالبان ماته ځمکه هم راکړي، څوک به زما د خوړو او څښاک مسؤل وي؟ ډېرې ستونزې شته. آبادی کون کرے گا؟ آبادی تو کھانا پینے کا پھر کا کون دیتا ہے؟ مشکلات بہت ہے بھائی. شک نشته چې دوی کلونه دلته ژوند کړی. دلته یې واده کړی، اولادونه لري، کورنۍ او کاروبار لري. خو له بده مرغه په دې 50 کلونو کې یې د پاکستان تابعیت ترلاسه نه کړ، ځکه د دې لپاره هیڅ تګلاره نه وه. تګلاره روښانه وه. دوی باید بیرته افغانستان ته ستانه شي. So we have to. The policy was very much clear that they have to go back to the Afghanistan. اوس دا پوښتنې راپورته کیږي چې ولې باید دا کمپونه وران سوي وای. خو چارواکي وایي د کمپونو ویجاړول د دې لپاره و چې د ځمکې له ناقانونه نیولو مخنیوی وسي.